دومره مینه چې یقینا ما داسې په خپل هنر باندې یا په خپل دغه باندې ځان باندې دومره افتخار وکړي وویاړېدم. مالته وګوره داسې خلک هم دومره سپین ږیري چې څنګه د موسیقي سره مینه ساتي یا څومره ما سره مینه ساتلې ده. نو باور وکړئ زه ډېر بیخي یو رقم شاک شوم چې دا څنګه کېدای سي داسې مین. نو نن مې مولې دلته راغلی و میدان ته راغلی و د کرکټ میدان ته. نو بیا چیغې بغارې ول بیا هغه پولیسانو پرېښودی ما ته راغلی ما دلته ولیدی. ډېر جالبې خبرې کوي. زه به داسې وکړم چې د ګرانو کتونکو به هم خامخا دا ارزو وي دا غوښتنه به وي چې دا بابا وویني او دا وویني چې د نغمې سره ځوانان خو مینه کوي، د هغه سره هنرمندان خو مینه کوي، شاعران مینه کوي، دنیا مینه کوي، پښتانه مینه کوي. لیکن دا یو بابا دی زه تاسو ته د ده دا بابا ډېر خطرناک هم دی. دا 10 کاله کېږي چې مینه راسره کوي. نه اوس بابا جوړ شوی. نو داسې به وکړو چې بابا ته به ورسو او د ښایستې خبرې به. د بابا جالبه خبره دا ده چې ما ته وایي چې نغمې ته څه وخت مړه کېږې. ته مزې تعجب کړله مال دی به وایي چې خدای دې 100 کاله عمر درکړي. وایي نه ته څه وخت مرې. نو مال دا خو د خدای په لاس کې ده. وایي ښه تا وصیت کړی چې تا چیرې ښخه یې. مال خو په خپل وطن کې به مې ښخه کړې. وایي نو چې بیا زه دې د قبر ملنګ سم نه. نو والله دا جالبې خبرې. بس اصل کې زه په دې باندې هم دعا کوم چې دې ټایم چک دپاره موږ سره مرسته کړې ده Golden Pearl Whitening Moisturizing Lotion जो फौरन जज्ब होकर खुश जल्द को भी दे भरपूर नमी और स्किन को रखे velvety soft. Love my skin. الله دې تا ته د دغه ښایست د دغه تندرستي سره د دغه رقم شهرت سره د دې ښایسته اخلاق سره او انسانیت سره یو اوږد عمر درکړي چې ستا په تامه بابا هم ژوندی داسې نه وي بابا زموږ څه جلا شي. نو ملګرو راځئ بابا ته ورځو او د ده تاثرات تاسو ته درسوو. بله ملګرو نو دا وخت د نغمه صاحبه هغه عاشق چې هغه بلکل په نغمه باندې مین دی، د هغې په اواز مین دی، د هغې په هنر مین دی، هغه بابا موږ تاسو ته درښکاره کوو. بابا ستړی مه سې، خوشحاله اوسې، جوړ اوسې. نوم دې څه دی؟ محمد حسن. اشه دا راته ووایه د په نغمه باندې د کومه راسې مین سوی؟ 14 کاله. ډېر فنکاران دي، ډېر هنرمندان دي، ته په نغمه ولې مین سوې؟ زه پر نغمه داسې مین سولم چې زه و ټي وي ته ناست وم، نغمې ګانې ویلې، نغمه راله په ټي وي کې ما ورته کتل، نغمه ولاړه، نغمه راله بیا په ټي وي کې ما ورته کتل، نغمه ولاړه، دریم وار چې ما په ټي وي کې ورته وکتل چې نغمه راله، ما حل کړله ټي وي لاندې راشه سره ولغښتی چې سهار سو دغه شی ما ولیکئ پر ما باندې اور بل سو، زه پسې ولاړ سولم تر ننه پورې پسې ولاړ یم. نو اوس خو دا دی ته ورسره تا ورسره ولیدله ملاقات دې مخکې هم ورسره کړی و؟ زه په کویت کې ومه، په اسلام آباد کې په دواړو کې ورسره اوس. اسلام آباد ته پسې ولاړې؟ پېښور ته ولاړم، پلګرام ته کښېنستم، په پلګرام کې زما ملاقات وسو، بیا دوی په خپل موټر کې پېښور ته بوتلم. ما دا خبر ورته وکړله چې شاپیري د پلاستیک په کڅوړه کې نوکۍ خاورې واچوم، ما ته یې راکړه، زه به دا کور ته یوسم، د ورځې به یو وار دا خاورې ته ګورم، ستا مینه به مې په ماتېږي. دی ول الو دا څه وایه دا څه وایه ولې خاورې در کوم. بیا چې پلګرام ته کښېنستم، پلګرام چې خلاص سو بیا د دوی کور ته ولاړو، بیا چې د دوی کور ته ولاړو بیا مو تر ماپښینه دلته بانډار وکړئ، د ماپښین په شاوخوا کې ولوستې نو اسلام آباد ته بیا راووتلو، د دوی په خپل موټر کې ولوېدلو، بیا رهي سولو. د پېښور بازار ته چې رالو ورته اسوله یې ودانه پنډ پټو یې را رانیوئ رایوئ ول کوټه یخ لري دا پر ځان اچئ. بیا یې د څپلیو دوکان ته موټر رایلاکئ، څپلۍ یې را رانیوئ، څپلۍ چې را رانیولې موټر ته وختلو، موټر ته چې وختلو باره ول دا څپلۍ په پښه که مال شاپیري دا څپلۍ زه نه په پښو کوم، دا ستا د لاس نقشه ده دا بیا زړېږي، باره ول دا په پښو که بیا نور در کوم. ما ورته ویل یعنې په پښو کوم، باره ول ستا چمپل ته راکړه، ما چمپل ورکړئ، د موټر هنداره یې راکش کړه، بیا غورځاوه چمپل چې وغورځاوه
باره ولوسه په پښو کوي که نه په پښو کوي باره ما ستا د مخه بیا په پښو کوم که ستا ته ما لرې سولم بیا یې نه په پښو کوم بالا باره دې راته وویله ول دغه څپلۍ چې ما رانیوې دغه زړې که دغه پټو چې ما درکړي دغه زوړ که په اسلام آباد کې ما په خپل کور کې ښه ښایسته کس د ځانه سره ساتلی دي هغه به درکړم بالا قرار واغه ته د ورځې وارې ګوره زما مینه به دې په ما کېږي که چیرې زما هېر سو بیا تېره په یاد تا بچیان لرې ته خپل و 10 بچیان لرم نارینه دا ستاسې بچیان لا لرم نو دغه څه نومېږي کور والا هم ستا و کور والا هم سته نو هغه جنګ نه در سره کوي چې دا زه ناسته یم او تا د نغمې که یې و خویه ته څه ورته وایې زه ورته وایم چې نو ما اور بل دی بالا ووایه زړه چې مین چې ښایست نه غواړي او خوب چې درسي بالښت نه غواړي بالښت نه غواړي بلکل نغمه خو داسې ده ماشاءالله چې موږ ټوله د هغه مینان یو د هغه پر فن باندې د هغه پر هنر باندې د هغه په اواز باندې موږ مینان یو که نه داسې به ناست مین لکه زه چې یم ما خو اوس ورته وویل چې شاپیرۍ که ته چیرې د دنیا ته تللې او زه ژوندی وم ته به ما ته تلیفون راکوې ته چیرې ځان پټوې ول په وطن کې ما لاله ته دې وړم پر تا باندې زه زیارت جوړوم او دروازه ته به دې زه ناست یم او دومه خبره مې دا ورته وکړله چې شاپیرۍ ستا کالي چې دي داسې کالي به ما ته راکوې چې ته پر امبار وغورځوې دا کالي ما ته راکړه که زه د دنیا څخه تلم زه بې واغوندم دا به زما کفن پر ما بې بل څوک نه څیري بچیانو ته دا خبره ما کړې ده که چیرې شاپیرۍ دا کالي ما ته راکړل او ما واغوستل زه د دنیا څخه ولاړم ما به د دغه کالو سره پټوي پر ما به کالي نه څیري ما ته به کفن نه راکوي زه بل کفن نه غواړم بس موږ به دا دعا کوو چې الله دې تا او شاپیرۍ دواړو ته اوږد ژوند درکړي چې موږ مو دغه رقم خوشحاله ګورو دغه رقم امین کې و بلکل نو مه کوه چې تا د شاپیرۍ دعا کړې ده چې زه بیا ملنګ کېږم نو خدای دې هغې ته هم ژوند ورکړي چې ګر سره د زیارت نوبت نسي را دا اوس مې ورته وویله موږ تاسې د درې سره الله په جنت کې سره یو ځای وایي امین کې موږ وایي د دعاو شبکیان نو ملګرو دغه رقم په کورلاو مینان دي د نغمې تاسو د دې بابا تاثرات واورېدله نو ستاسو ډېره مننه بابا ډېره مننه ډېر تشکر